جعفر صاحب خبره خو صحیح ده چې لږه مخکې به مونږ دا سوچ کولو چې یو غټ لوبغاړی ته بالینګ کوو، یو غټ مشهور لوبغاړی دی هغې ته مونږ بالینګ کوو، نو په هغې وخت کې به خپل نرف څنګه کنټرول کوو، خپل پریشر به څنګه کنټرول کوو. نو مونږ ته دا تجربه وشوه او بل چې کوچینګ سټف نه کومه ماته خبره شوې وه چې ته باید په ګراوند کې څه شی وکړې چې ونه کې ستا بالینګ کې څه فرق دی او کوم ځای کې ته باید نور امپروومنټ راولې. نو هغه دا وه چې ما ټول کوچز سره خبرې مو شوې، نو هغوی ما ته هم دا خبره وکړه چې ستا کوم اکشن دی، کوم بالینګ دی، په دې کې د تغییر به نه راولې، هر څه دې ښه برابر دي، خو یو شی به ته کوې چې ته به په ګراوند کې ځان ریلیکس ساتې او په دا به ذهن کې نه راولې چې زه یو غټ لوبغاړي ته بال کوم. هلته وشو چې یو دومره زیات مینوالو په منځ کې څنګه خپل پریشر کنټرول کړي سړی. نو دا زموږ لپاره ډېره غټه تجربه وه، په دومره خلکو منځ کې لوبه کول، دومره غټو لوبغاړو ته بالینګ کول او دومره غټو لوبغاړو په منځ کې لوبېدل، نو زموږ لپاره لږه ډېر ډیفرنس راوستی شي په کرکټ کې. ډېره مننه، ډېر ښو نقطو ته مو اشاره وکړه. یعنې یو دا چې فشار لاندې به نه راځئ، بل دا چې فکر به نه کوئ چې تاسو چاته لوبه کوئ بلکې خپل عادي لوبه به کوئ. کله چې تاسو IPL کې وایي معمولا په هرې لوبې کې وایي چې تاسو لوبېدئ، ورسره به د افغانستان نوم یادېده، بیا به له لوبې وروسته هم ځینو مبصرینو تبصرې کولې. یو وار ستاسو تصویر له عمران طاهر سره راغی، داسې چا ویل چې راشد خان هغه ته مشوره ورکړې ده، او بیا بل خبر راغی چې عمران طاهر هغه ته مشوره ورکړې ده. دا قصه څنګه وه؟ خو لنډۍ راته ووایاست. زه خپل پویلین کې وم چې دیران پویلین ته، او زموږ کوچ ته یې ویل چې راشد سره زما له کار دی که دا لږ بهر راشي. نو زه د باندې راغلم او ته ما ته ویل که مصروفه نه یې نو راځه لږ ګراوند ته ځو، لږ 2-3 خبرې در سره کوو. نو زه ورسره ګراوند ته لاړم. نو ما ته یې اول لومړۍ خبره دا وکړه چې ډېر ښه روان یې ماشاءالله، او زه دې هر میچ ګورم او په ډېر لږ وخت کې ډېر مخکې لاړې. نو هغه ما سره دا خبره شریکه کړه چې ته باید ما ته وښایې چې دا ګوګلي څنګه ولې او ستا ګریپ څنګه دی، او ځکه ستا سپیډ زیات دی، ته ډېر سپیډ سره ګوګلي ولې. نو په دې په اړه باندې خبرې وې شروع کړي. نو ما ورته بیا خپل ګریپ هر څه وښود چې زه بالدسې نیسم او دا یې ما ګوګلي ده. نو هغه هم بیا ما ته وښوده چې زه هغه چې کوم مشهور بال دی، کوم باندې وکټ یې اخلي، فلیپر بال، نو ما ته د هغې ګریپ، د هغې ویستل، هر څه وښودل. نو دغه خبرې هغه ما نه پوښتنه وکړه، ولې ما بیا ترېنه د فلیپر باره کې پوښتنه وکړه چې نو دغه خبرې ما هغه سره شوې وې. ډېر ښه. هماغسې چې IPL په دنیا کې یو مشهور لیګ دی او په ګراوند کې لسګونه زره خلک ناست دي، اوس چې بیرته راغلي یاست، IPL نشته، فاینل کې نه وئ، خوب کې خو به نه ګورئ چې IPL میدان کې خلک دي خالمخال دي؟ همداسې ده، لکه هلته خو داسې عادت شو چې بیخي میچونه ډېر وکړله، 1.5 میاشت هم تېره کړه. لکه دلته راغلو کې وایي او چې کله هم دا لوبډلې ولیدې، نو فاینل کې موږ داسې فکر کول لکه موږ په خپله چې لګې وو، خو همدا خواهش مو چې فاینل ته وتلي وی او فاینل هم په خپل کوټ کې کړی وی، لکه څنګه حیدرآباد کې فاینل و. نو موږ دپاره به یو ډېر ګټور هم وی، لکه خپل کور و. خو بیا هم کرکټ دی، بای چانس لوبه ده، کله به ګټي کله به بایلي، خو لکه ډېر یې مس کوو IPL، لکه یو ښه لیګ و. د مس کولو او یا د یادولو خبره مو وکړه. تاسو 2-3 ورځې مخکې په خپل ټویټر کې د لونګۍ سره او تورو جامو سره تصویر اچولی و چې بیا ډیوډ وارنر تاسو ته لاندې لیکلي و چې نایس سر، په دې معنا چې یعنې ښکلی ښکارې ښاغلیه. بیا لول هم ورسره لیکلي و، تا ورته بېرته لیکلي و چې مننه کپټانه، زما یادېږئ.
په دغه خبرې باندې ځینې مطبوعاتو د ټوکې په شکل یو راپورټ کړی و، نه پوهېږم تاسو ریپورټ لوستی و که نه. ما ولوستو یو هندي ویب سایټ ریپورټ کړی و چې راشد خان د خپل کپټان په ټوکې باندې نه دی پوه شوی، هغه ورسره ټوکه کړې ده او د ورنه په رسمیاتو کې مننه کړې ده. دغه فضا څنګه وه هلته؟ دغسې ټوکې چې اوس په سوشل میډیا کوي، هلته له لوبغاړو سره په ډریسنګ روم کې، په هوټل کې، له وارنر سره، له یوراج سره، له نورو سره هم دغه ټوکې کېدلې؟ بالکل لکه ټوکې خو دومره کېدلې چې موږ کله موږ لومړي ځل دپاره ټیم سره یو ځای شولو، نو زموږ ټول ټیم یو ځای میټینګ ولو. نو په ټیم کې همیشه به چې کله چا سیلفي اخیسته نو وارنر او د کوچ به ورته ویلې چې راشد ته موبایل ورکوي، هغه سیلفي واخلي. نو دې باندې لږ ټوکې ټکارې وي، دې خاطر هغه لږ خندا کړې ده. جالبه ده. تر آی پی ایل مخکې تاسو ویلي وو چې یوه هیله مو دا ده چې له یوراج سنګ سره وګورئ او له ټنډولکر سره وګورئ. یوراج سنګ سره خو ښه ولوبېدی چې تاسو به کله ویکټ اخیسته، ما څو وارې ولیدې چې لومړی کس به یوراج و چې منډه به یې کړه، تاسو سره به یې خوشحالي کوله. له ټنډولکر سره مو هم ولیدل؟ کله چې موږ ممبئی سره اول میچ په ممبئی کې میچ نه وروسته چې هوټل ته رانوتو نو هغلته ما ورسره ولیدله. نو په میچ کې چې کله میچ نه وروسته په میلاوېدونو لومړی خبره هغه ماته دا وکړه چې مطلب څنګه یې، نه دا خبره ته وکړه چې میچ لږه وبایلل یا دغه نه، ده دا سوچ وکړو چې دا هلک راغلی د افغانستان څخه، او لومړی پوښتنه یې دا معنی وکړه چې څنګه یو ټورنمنټ در څنګه روان دی، څه مشکل خو نشته درته، که څه مشکل یې نو موږ ته ویلی شي. نو په هوټل کې ما سره دا خبرې وشوې. نو ما ورته ډېره مننه، او بس د افغانستان څخه هم پوښتنې وکړي چې افغانستان کې څه حالات دي. نو دا خبرې ما سره وشي، په هوټل کې ما سره دا خبرې وشي. نو واقعا یو غټ شخصیت دی، او لکه هغه ته پته وه چې افغانستان څخه راغلی دی، او میچونه یې ټول کتلي. نو زه یې تشویق کړم ډېر چې مطلب ډېر ښه روان او کوشش کوو چې همداسې نور محنت کوي او مخکې ځي په خیر. ډېر ښه. او په آخره کې مو له شاهرخ خان سره هم یو تصویر ووتو، هغه مو خپله سلفي اخیستې وه که چا فوټوشاپ کړی و؟ موږ چې کله میچ وبایللو نو موږ خپل پویلین ته روان ولو، نو دی موږ پویلین په منځ کې ولاړو، ځکه چې موږ ټول لوبغاړو سره میلاوېده. نو چې کله زه ورسره میلاوېدم نو هغوی ته به یې لاس ورکړو، نو ما ته یې غاړه راکړه. چې غاړه یې راکړه ما ورته سلام واچول، نو هغه ویل وعلیکم سلام. بس بیا یې ما ته دا خبرې وکړې چې ډېر ښه روان یې، په ټول ټورنمنټ کې دې زه فالو کوم ګورم دې، او ماشاءالله ډېر ښه روان یې، او ډېر خوشحاله یم چې افغانستان څخه یو لوبغاړی راځي او دلته لوبېږي او بیا ښه لوبېږي. نو دا خبرې مو ورسره وشوې، بیا مې سلفي مو سره ویستله په خپله، او په اخر کې ویل چې ټول افغانستان ته یې ما سلام کوه. نو دا خبرې مو سره وشوې. بس د شاهرخ خان سلام ته علیکم وایم زه خپله هم، او د دغه زموږ د راډیو د لارې به انشاءالله ټول افغانستان دغه سلام اوري. د نبي په اړه لږ راته وغږېږئ. نبي تقریبا په 3 لوبو کې ولوبېده. د هغه کڅان نبي یوازې نه و، له نبي سره نور لوبغاړي هم ناست وو. مستفیض الرحمن د بنګلادیش یوازې یوه لوبه وکړه، ورسره څنګ کې د نیوزیلینډ کپټان چې کوم و هغه هم 2-3 لوبې وکړې. ته به چې په میدان کې وې داسې احساس خو به نه درته چې د نبي په زړه کې داسې کوم شی ونه ګرځېږي چې ولې راشد خان لوبېږي او نبي نه لوبېږي؟ تا خو به داسې فکر نه کوو، نبي خو به خامخا هیله درلودله چې په میدان کې راشي. ستا احساس او فیلینګ په میدان کې څنګه و چې نبي به ډریسنګ روم کې ناست و یا ډک آوټ کې و، ته به په هغه کې په میدان کې وې؟ خبره د نبي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، صرف 4 لوبغاړي لوبه کولی شي چې ولوبېږي. نو نبي په میدان کې ما سره ډېر مهم و، ځکه چې نبي به چې کله ما سره میدان کې ول زه به لږ ډاډه شاند وم، ځکه چې هغه به ما سره خپل تجربه شریکوله، هم د مخکې د میچ او په میدان کې هم چې کله به مونږ لوبه کوله هغه ما سره 3 لوبو کې او وروسته به ما سره همدا خبره کوله چې دا لوبغاړی په دې ځای کې کوي دی، دلته باید بال ونه کړي او دلته ونه کړي. نو دا ما دپاره ډېر یو ګټور و، ځکه چې نبي ما سره داسې ولګول زه په خپل لوبډله کې افغانستان لوبډله کې لګیا یم، هم نبي ما سره هم په پښتو کې خبرې کوي، نو سړی لږ ډاډه غوندي. نو نبي نشتون لکه څنګه تاسو ته ما ویل 4 لوبغاړي لوبېدی شو، بیا هم بدبختي دا وه چې ما نبي په یو ټیم کې ځکه چې 2 سپینران هم نو ډېر چانس کم و، او بل
د کوچینګ او د کپتان فیصله وی چې وی څه پریکړه کوله د کچوي مخالف ټیم ته کتل او کنډیشن ته کتل او بيش ته کتل نو غیر مطابق به وی لوبډله جوړول د آی پی ایل په اړه ورسته بوختنه دا وکم چې او په آی پی ایل کې مو تقریبا 14 لوبې وکړې. اوس راشد خان هغه راشد خان نه دی لکه چې یو میاشت مخکې راشد خان و چې یوازې د افغانستان د لوبغاړي په توګه پیژندل کېده. اوس په هند کې باندې 1 میلیارډ نفوس چې لري تقریبا زه مطمئن یم چې میلیونونه خلکو به یوازې په هند کې پیژندلې. د دنیا په ګوټ ګوټ کې آی پی ایل خلکو ولید. اوس خپل څه احساس کوي؟ مخکې دی ویل چې موږ ته ویل شو چې تاسو غټ لوبغاړي یاست او غټ فکرونه وکړئ. خپل اوس احساس کوي چې زه اوس کم راشد خان یم؟ لږ هغه فکر کولو کې فرق راغلی دی ستاسو؟ خبره فکر کې خو دومره فرق نه دی راغلی ځکه چې زه چې یم همدې د مینوالو دعاګانې دي همدې مینوالو تشویق او سپورټ دی. نو باید په خپل ځان کې تغیرات رانشي. انسان چې څنګه باید هماغسې اوسي. نو زه چې څنګه خپل ځان بلم هماغسې لکه څنګه چې مخکې وم هماغسې یم. خو کوشش یم همدای چې پر روان وخت کې هم د دې نه زیات محنت وکړو. لکه دا زما یو فرست سټیپ و، یو اول سټیپ و. نو ډېر لوبې را روانې دي. باید زه هغې ته سوچ او فکر وکړم د دې نه چې زه یو غټ لوبغاړی شم، دلته ورسېدم دلته ورسېدم. نو زما فکر او هدف همدا دی چې باید د کوم سټیج کې یم د دې نه نور هم مخکې لاړ شم او د خپل پرفارمنس او خپل هغه جاري وساتم خپل لوبډلې دپاره او تجارتي لوبډلې هغو دپاره. نو زما هدف او کوشش همدا دی چې نورم محنت وکم، یو په درې محنت وکم او مخکې لاړ شم. بله همدغسې مخکې لاړ شئ. بس د خلکو دعاګانې در سره دي. نو دغه قرارداد له سنرایزر حیدرآباد سره دغه یو ای پی ایل قرارداد و چې بیا بل ایډیشن بل کال ته به تاسو بیا ورځئ بل قرارداد بل سره کوي. داسې کومه خبره شوې ده رسمي غیر رسمي ده سنرایزر حیدرآباد له ادارې سره؟ تر اوسه خو هغوی سره خبر نه شو. هغوی چې کوم لکه زه چې ګورم هغوی غواړي چې آینده په آی پی ایل کې هم ما ځان سره وساتي. خو تر اوسه ما ته څه خبرې نه دي شوي ورسره نه کوچ سټاف سره. نو ګورو روان آی پی ایل کې خو به ټول لوبغاړي اوپن اکشن به وي. هر یو لوبغاړی به اخیستل کېږي پکې لکه دا به نه. خو یو لوبډله کولی شي چې هغه ځان سره 2 یا 3 لوبغاړي چې دي ریټین کړي او وساتي ځان سره. تر اوسه څه معلومات راغلي ما ته چې آیا دوی غواړي هیله لرئ چې حتما به بیا لوبېږي بل آی پی ایل کې انشاءالله؟ انشاءالله تر اوسه خو چې څومره هم لوبډلې ما لیدلې دي ټول انټرسټډ دي او ما سره مطلب دا خبرې شوي چې انشاءالله آینده آی پی ایل کې به کوشش کوو چې موږ سره ځان سره والو. لکه څنګه چې کلکتې ټیم والا سره زه ملاو شم، هغوی د ویډیو انالیست چې دی هغه زما ډېر کلک ملګری دی. نو هغه ما سره دا خبره شریکه کړه چې موږ به دا کوشش یو هدف یې چې انشاءالله بل آی پی ایل کې تا ځان سره کړو. تا ته په هندي مطبوعاتو کې په اولو ورځو کې دا د کوچني میلیونر نوم کارول کې د راشد خان وایي کوچنی میلیونر دی په دې خاطر چې تاسو هلته کله چې واخیستی شوي نو میلیونونو خبره وه. دا نوم مو چې واورېدو د ځان په اړه څه فکر مو وکړو چې نه راشد خان میلیونر نه دی، راشد خان هماغه یو عادي راشد خان دی؟ زما خپل ځان خو همدا و چې هماغه عادي راشد خان یم. دومره هغه نشته. خو خلکو په نظر کې دا یم چې هر یو همدا میلیونر بیبي راته وایي. نو که لوبډله کې ده که نور نو خوشحاله کېږي په دې نوم باندې؟ دا مو خوښېږي که نه؟ ښه ده بس ښه لګي لږ بس خدای دې دوی خو درته میلیونر وایي چې په تا میلیونر ښه لګي. نو خدای دې میلیاردر کلاله. که په شخصي پوښتنو نه خفه کېږي، تاسو له یوې هندي رسنۍ سره تر آی پی ایل مخکې مرکه کړې وه او ستاسو د شخصي ژوند په اړه پوښتنه کړې وه چې اوس خو به درته نجونې د مینې پیغامونه ډېر نه لیږي. قصه څنګه ده؟ مشهور شوي یاست، اوس به هر څوک کوشش کوي چې راشد خان سره وویني، له راشد خان سره یوه رابطه ولري. بالاخره یو څوک به وي چې هیله به لري چې راشد خان سره واده وکړي. جعفر لاله خبره خو داسې ده چې افغانان خو د پښتانه زیاتره خپل مور پلارو ته رشتې برابرې او هغوی په وینا باندې مخکې ځي. خو
نو هغه راځي ډېر پیغامونه ډېر راځي، خو ما دا فیصله په خپل مور او پلار ته پرېښې، هغوی څه فیصله یي او هغوی ما دپاره فیصله کړې هم ده، ځکه چې زه مصروفه ډېر زیات یم د تېر یو کال حصه، او هغوی هر څه آماده کړي دي، تیار دي کوژدن دپاره. انشاءالله چې کله هم ما ته وخت میلاو شي زه به د خیره دا کوژدن به کوو د خیره. واوره لږ صبر وکړه، اوس تیله ګرم راغلی لوبه کې یو 2-3 کاله نور هم لوبه وکړه، زور مه کوه. نه هغسې خو واده کې به ډېر وخت وي، خو بس خبره دا داسې چې هر یو پلار غواړي چې خپل زوی وګوري. لکه مونږ والد صاحب هم لږ عمر زیات دی او ما ته همدا وایي چې زه غواړم چې تا کوژدن زما په مخ کې وشي. نو مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي، خو هغې خاطره بس ما ته د کور څخه والد صاحب هم همدا وایي چې باید زما خبرې ته هم لږ توجه شي.